د هلمند برېښنا ریاست اړوند عملیاتي معاونیت د شبکې مدیریت کارکونکو د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د لښکرګاه ښار بېلابېلو سیمو کې د شبکې مدیریت له لوري د شبکې د اصلاح په موخه 10 فاصلې لینونه تمدید کړل. 15 پایې میټر بکسونه پر نوي تمدید شو. 0.4 کیلو واټ لینونو نصب کړل. 119 پایې میټر بکسونه نصب او قلف کلي کړل. 14 پایو ترانسفارمرانو تخنیکي عوارض اصلاح شول. 28 کېدلي لینونه وصل شول. د 4 پایو سپیچ بورډونو شارټي اصلاح شوې. د 22 میټر بکسونو برېښنا چې قطع و بیرته عادي حالت راوستل شو او برقونه یې نورمحاله چالانده شول. همداشان د ریاست اړوند ورکشاپ مدیریت کارکونکو د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د سنگین ولسوالۍ د سب سټیشن 4500 پی وی ای ترانسفارمر چې تخنیکي عوارض یې کړي وو د ترانسفارمر تیل د ورکشاپ مدیریت ټیم او سنگین ولسوالۍ د کارمندانو له لوري چک شول. تر تخنیکي ارزونې وروسته ترانسفارمر په نورمال ډول بیرته وصل او چالان کړل شو. د تور ټانک په ساحه کې د 1000 کی وی ای ترانسفارمر چې د شارټ سرکټ له امله یې فیوزونه تخریب شوي وو د ورکشاپ مدیریت ټیم له لوري تخنیکي چک شو. د فیوزونو تر تعویض وروسته ترانسفارمر په عادي ډول بیرته فعال او چالان کړل شو. د 4 پایو 50 کی وی ای ترانسفارمر کویلونه چې تخریب شوي وو سیمپچ تر سره کړه او ترانسفارمر په بشپړ ډول ترمیم او فعال کړل شو. همداراز د بیلابېلو تخنیکي ستونزو د حل سربیره 15 کورونو مارکیټونو او دکانونو ته برېښنا جوړه او ستونزې حل شوې.